آزاد مشاعرې نشست دی او د صدارت پټکی جنید ناکام صاحب ته مونږ په سره وو. امید ده مننه، چې ډېره تاسو مننه. سره اتفاق وي. د روایتو مطابق په زو اول د صدر صاحب ایجاد باندې خپل کلام تاسو ته پیش کوم. جی کلام دی چې لاس یې رانه کول لاسونه مې په اور وسېځل، چې لاس یې رانه کول لاسونه مې په اور وسېځل، په کار مې نه دي سره ګلونه مې په اور وسېځل، چې لاس یې رانه کول لاسونه مې په اور وسېځل، په کار مې نه دي سره ګلونه مې په اور وسېځل. د خپل ماما د زوی واده له مې نکرې زېږدلي، د خپل ماما د زوی واده له مې نکرې زېږدلي، د خپل کاکا د زوی خیالونه مې په اور وسېځل. مننه چې او ما داسې نه غوښته چې هر څوک دې عاشق شي زما، ما داسې نه غوښته چې هر څوک دې عاشق شي زما، ما داسې نه غوښته بس زړونه مې په اور وسېځل. مننه جی. او د خپلې غاړې تعویذونه دې سنبال وساته، د خپلې غاړې تعویذونه دې سنبال وساته، او د خپلې غاړې تعویذونه مې په اور وسېځل. مننه جی. او د خپلې غاړې تعویذونه د سنبال وساته، د خپلې غاړې تعویذونه مې په اور وسېځل. ښه شعر دی. ها او مننه چې منم چې ډېرو ارمانونو به وجلی یم خو، منم چې ډېرو ارمانونو به وجلی یم خو، منم چې ډېر ارمانونه مې په اور وسېځل. مننه جی. اوس مې د حسن تذکرې په لر او بر کې کېږي، اوس مې د حسن تذکرې په لر او بر کې کېږي، چې د خپل حسن کتابونه مې په اور وسېځل. مننه جی. سلیم بازدروار صاحب ته بلل ورکوي تاسو سره خپل کلام شریک کړي. مننه. ګناه کول کو د انسان کار دی، ګناه کول کو د انسان کار دی، او ګناه بخل د لوی رحمان کار دی. او بر مې کړی لاس ربه په سمو چارو، بر مې کړی لاس ربه په سمو چارو، ته مې ترې وساتې چې وران کار دی. زه چې غریب یم دا د رب رضا ده، زه چې غریب یم دا د رب رضا ده، چې ما پرېږدي دا د جانان کار دی. او چې سولې وکړو رونه غاړې باسو، چې سولې وکړو رونه غاړې باسو، دا جنګول خو د شیطان کار دی. او چې خړو للمو کې ګلان ټوکوي، چې خړو للمو کې ګلان ټوکوي، دا د سپرلو او د باران کار دی. او یو چې په رنګ رنګ افتونو کې ګیر، یو چې په رنګ رنګ افتونو کې ګیر، پرېښودې مونږ د مسلمان کار دی. او ګل خندول کو د سپرلو خیوه ده، ګل خندول کو د سپرلو خیوه ده، خو ګل ریجول د سپورت خزان کار دی. او یوه نیکي مو یو په لس اخلي، یوه نیکي مو یو په لس اخلي، څومره ویړیا څومره ارزان کار دی. او جومات ته نه ځو چې د ګټې ځای دی، جومات ته نه ځو چې د ګټې ځای دی، مونږ مونځ پرېږدو چې د تاوان کار دی. او زه به د خپلو د یارۍ ونه وړم، زه به د خپلو د یارۍ ونه وړم، دا که د سرو مالدرجان کار دی. او خدایه په هر حال کې دې شکر کوم، خدایه په هر حال کې دې شکر کوم، ضرب زغمل خو د سندان کار دی. او که سر پرې کول د یزیدیت نښه ده، که سر پرې کول د یزیدیت نښه ده، نو سر ورکول هم د یو ځوان کار دی. او جنگ د ټوپکو که د سترګو جنگ وي، جنگ د ټوپکو که د سترګو جنگ وي، د هلاکت او د نقصان کار دی. او دا چې په مخ مې غبرګې لارې ښکاري، دا چې په مخ مې غبرګې لارې ښکاري، دا مې د اوښکو د کاروان کار دی. او مکتبه مې لیکلې نه ده، خو داسې به یې ووایم چې د بازدروالې د زړه وینې وڅښي، او شعر لیکل ګڼي آسان کار دی.
دا ځلې قسم په خپلې مخ کړی دا ځلې کلاړو نو بیا نه راځي. بیدارم باچا ته بلنه ورکوي چې تاسو سره ډېره مننه. کلام شریک تضمین دی پر هر زړګي لره دوا بیرته راوګرځېده، پر هر زړګي لره دوا بیرته راوګرځېده، ستا په خوشبو لم د هوا بیرته راوګرځېده. او سوله له دې وطنه دومره لرې تللې ده چې سوله له دې وطنه دومره لرې تللې ده چې یقین مې نه راځي که بیا بیرته راوګرځېده. سوله له دې وطنه دومره لرې تللې ده چې یقین مې نه راځي که بیا بیرته راوګرځېده. او بل شعر دی چې هغه زما په باب لستا د خولې نه وتې خیره، هغه زما په باب لستا د خولې نه وتې خیره، جوړه تې ماته شوه دعا بیرته راوګرځېده. زما د مینې انتها یې شوه زنځیر په خپو کې، زما د مینې انتها یې شوه زنځیر په خپو کې، هغه هر څوک وتلله بیا بیرته راوګرځېده. او مقته ده چې روژه د هجر بشي ختمه د اختر ورځ به وي، روژه د هجر بشي ختمه د اختر ورځ به وي، هغه که څنګ ته د باچا بیرته راوګرځېده. او زه چې کوم یو درد لیونی کړی یم، زه چې کوم یو درد لیونی کړی یم، دغه درد د خدای په چا نه راځي. او حضرت امین ساده صاحب ته بلنه ورکوي تاسو سره خپل کلام شریک کړي. حضرت امین ساده یو دوه شعر دي. ارشاد. خپله ژبه خپل کلتور چې ترې ورک شوی، خپله ژبه خپل کلتور چې ترې ورک شوی، د خپل پلار نیکو شعور چې ترې ورک شوی، او تش په نوم وایم، تش په نوم پښتون وایم، د پښتو ننګ دود دستور چې ترې ویر شوی. نو کلام دی د دې خوږ زړه مې ټکور هم د دواړو سترګو تور، لټوم یې لور په لور پسې ورک تکلي کور. نه یې خپل کړم نه پردې، نه د غرونو لیونې، مړ یم زه او نه ژوندې، نه سپرلی نه سپور خزان. او هېڅ پوه نه شوم په مضمون د جانان او د جنون، هېڅ پوه نه شوم په مضمون د جانان او د جنون، زړه چاودون دی زړه چاودون، نه په کور وي نه په ګور. او ته درخو یې زه ادم ته نغمه زه زیروبم، ته درخو یې زه ادم ته نغمه زه زیروبم، خود خبر شو ټول عالم سوز او ساز شوم هم شور. لیونی شوم لیونی نه لمبې شته نه لوګې، پټ پټ سیزي مې زړګې، لیونی شوم لیونی نه لمبې شته نه لوګې، پټ پټ سیزي مې زړګې، د هجران دوزخي اور. منصور خوخ په سرددار قیس لیلانه په ژوند زار، منصور خوخ په سرددار قیس لیلانه په ژوند زار، دا د عشق لیونتوب لار غواړي تګ له زړه د زور. او ډېر پخوا دا زړه ځیګر هم درجار مې مالو سر، ډېر پخوا دا زړه ځیګر هم درجار مې مالو سر، ګله ستا د یو نظر درته څه ووایم نور. او ولې ستا جفا ستم ما ته ښکاري ناز کرم، وي قیامت هسې ماتم دوبار سوځم لکه سکور. او مقتده جی ساده بیا په خپل غزل چې ستایي د پلی ګل، جوړوي لکه پاگل څه نیمګړی شانن زور. د زړه په تخت ناست دی دا ښکلی، زما د زړه په تخت ناست دی دا ښکلی، منمه خو بل نه منم. او ستا مخ ته رنګونو یو کتاب دی، زه پکې لونګ لونګ رانجه منم. ذاکر باچا ته بلنه ورکوي تاسو سره خپل کلام شریک کړي. ټول قریشي صاحب ته ډاله یم بس مینې دا زه څه شوم قریشي صاحب ته د ما د شعرونه ډاله مینې
دا زه څه شومه خفه شومه قید لکه مارغه شومه خفه شومه او خوښ ومه چې تا پسې بیمار ومه بیا چې کله ښه شومه خفه شومه خوښ ومه چې تا پسې بیمار ومه بیا چې کله ښه شومه خفه شومه ډېر ښه جي ډېر ښه خوښ ومه چې تا پسې بیمار ومه بیا چې کله ښه شومه او یو دوه شعرونه نور دي چې اخیر شوم ستړی خوب ټالی راکړه اوس خو د یار خبر سپوږمۍ راکړه اخیر شوم ستړی خوب ټالی راکړه اوس خو د یار خبر سپوږمۍ راکړه او هی پال کتونکي یما یارو غوښتو تا مشوره د خودکشۍ راکړه هی پال کتونکي یما یارو غوښتو تا مشوره د خودکشۍ راکړه او یو کلام دی چې یو زه نه یم تمام داسې دي چې زړونه نه کوي آرام داسې دي چې یو زه نه یم تمام داسې دي چې زړونه نه کوي آرام داسې دي چې او د ازغیو به څه درد وي محبته تا ته لارې ګام په ګام داسې دي چې د ازغیو به څه درد وي محبته تا ته لارې ګام په ګام داسې دي چې او خوارې ورځې ټوله ستا مهرباني ده یاران نه اخلي سلام داسې دي خوارې ورځې ټوله ستا مهرباني ده یاران نه اخلي سلام داسې دي چې خواران لکه چې تږي له مودو دي ورپریوتي په ډک جام داسې دي چې خواران لکه چې تږي له مودو دي ورپریوتي په ډک جام داسې دي چې او لګېدلي د میله په پارلمان کې پښتانه پکې نیلام داسې دي په پارلمان کې لګېدلي د میله په پارلمان کې پښتانه پکې نیلام داسې دي چې او د غلطو لارو تک ته سړی اړ کړي دلته ښه خلک بدنام داسې دي چې د غلطو لارو تک ته سړی اړ کړي دلته ښه خلک بدنام داسې دي چې او مقته ده چې یو ذاکر نه دی ګلرنګه تمام خلک تا لوټلي سر عام داسې دي چې یو ذاکر نه دی ګلرنګه تمام خلک تا لوټلي سر عام داسې دي ورې کرام د باچا صاحب چې د هغې په ذات کې زبر محبت و د هغې په ذات کې زبر محبت و خو زما د پاره زبر زیر شو نو دغه شعر باندې پرخر صاحب ته بلنه ورکوم تاسو سره خپل کلام شریک کړي خورشید پرخر صاحب یو درې شعر دي چې وایي یو د لیلې بل د نشې محرومي یو د لیلې بل د نشې محرومي په چا دې رانشي د شپې محرومي یو د لیلې بل د نشې محرومي په چا دې رانشي د شپې محرومي او اوبه مې هم دي د پنجاب په اختیار اوبه مې هم دي د پنجاب په اختیار مونږ لیدلې د تر دې محرومي اوبه مې هم دي د پنجاب په اختیار مونږ لیدلې د تر دې محرومي او سړي ته ښایي رویې د خلکو سړي ته ښایي رویې د خلکو د بابا جان او د ادې محرومي یو غزل څه شعرونه دي چې د احساساتو له معیاره ښه دي د احساساتو له معیاره ښه دي زما یاران زما لپاره ښه دي د احساساتو له معیاره ښه دي زما یاران زما دپاره ښه دي او که په اختیار شو جو بې مینې به مرو که په اختیار شو جو بې مینې به مرو زړونه مو داسې بې اختیاره ښه دي او ماته د ژوند د لارو چل راښایي ماته د ژوند د لارو چل راښایي مات د لوزونه برخورداره ښه دي او د عملي کار به دې څه ووایم د عملي کار به دې څه ووایم خو تقریرونه د باداره ښه دي مننه د عملي کار به دې څه ووایم خو تقریرونه د باداره ښه دي او ته په نظر کې بخیلتیا مه کوه ته په نظر کې بخیلتیا مه کوه د زړه زخمونه مې بېسیاره ښه دي ډېره زیاته مننه پرخر صاحب نه پسه دا ارشد صاحب ته پرخر صاحب په دغه شعر باندې دعوت ورکوو چې ښکلي ورته خر سخر په ناز ګوري ښکلي ورته خر سخر په ناز ګوري سختې آینې دي چې ماتېږي نه حسین پرخر صاحب شعر دی چې او ارشد به ته بلنه ده چې تاسو سره خپل کلام شریک کړي چې د خلکو نظریې وګورم ځان له پخپله باندې داد ورکړم ډېر زبردست زه چې د خلکو نظریې وګورم
ځان له پخپله باندې داد ورکم او ملګرو وشوې په خاطر د امن ملګرو وشوې په خاطر د امن خپلو خبرو له به باد ورکم مننه دغه تازه دی غزل هم تازه دی امن په تمه جناب چا لیدلی د یخې ځمکې سیراب چا لیدلی او دا خپل فطرت د انسان لوی عذاب دی دا خپل فطرت د انسان لوی عذاب دی د دې نه مخکې عذاب چا لیدلی دا خپل فطرت د دې دغه ټول پر خر صاحب ته ځي د دوی خیال دی کریډټ چې کوم وي دا خپل فطرت د انسان لوی عذاب دی د دې نه مخکې عذاب چا لیدلی او سیبا دا عقل نښې چا کې ګوري سیبا دا عقل نښې چا کې ګوري سیبا قلم او کتاب چا لیدلی سیبا دا عقل نښې چا کې ګوري سیبا قلم او کتاب چا لیدلی او سړی تیار کی د پردو دپاره سړی تیار کی د پردو دپاره د اوازونو حجاب چا لیدلی سړی تیار کی د پردو دپاره د اوازونو حجاب چا لیدلی او خپلې خبرې په دنیا ختموی د خدای بندیانو حساب چا لیدلی خپلې خبرې په دنیا ختموی د خدای بندیانو حساب چا لیدلی او ارشد اکثر په اتفاق غږیږي ارشد اکثر په اتفاق غږیږي د خره تندي کې محراب چا لیدلی بس ډېره مننه ارشد صاحب د خپلې کلام نه پس شیدا صاحب ته برڼه ورکو په دغه شعر باندې چې د ښکلو د حسابه مې مغرورې ته ډالی کړل د ښکلو د حسابه مې مغرورې ته ډالی کړل پوره 15 کتابه مې مغرورې ته ډالی کړل او سرونه راته ټیټ شو په سرونه مې خپې کېښوې سرونه راته ټیټ شو په سرونه مې خپې کېښوې ډېر زړونه ګلابه مې مغرورې ته ډالی کړل خپل دغه شعرونو باندې بخنواب شیدا صاحب ته برڼه ورکوم ستاسو سره خپل کلام شریک کړي بخنواب شیدا صاحب ډېره مننه غزل دی چې د ځان سره ځان شي نو جانان شي چې د ځان سره ځان شي نو جانان شي عشق کامل شي چې جانان د ځانه ګران شي ډېره مننه چې د ځان سره ځان شي نو جانان شي عشق کامل شي چې جانان د ځانه ګران شي بني آدم چې کلمه ووایي مسلم شي بني آدم چې کلمه ووایي مسلم شي چې مسلم کمال ته ورسي انسان شي ډېره مننه بني آدم چې کلمه ووایي مسلم شي چې مسلم کمال ته ورسي انسان شي او ژوندون نوم د حرکت دی جمود مرګ دی ژوندون نوم د حرکت دی جمود مرګ دی تر منزله هله رسي چې روان شي ډېره مننه او د خاکي عظمت فدا دی چې خاکسار شي د خاکی عظمت فدا دی چې خاکسار شي چې اسمان شي رانسکور لکه اسمان شي ډېره مننه بل شعر دی چې د ارزو مرګ د ارزو پوره کېدل دی د ارزو مرګ د ارزو پوره کېدل دی چې ارزو کمال ته نه رسي ارمان شي او په دنیا کې هر کمال لره زوال دی په دنیا کې هر کمال لره زوال دی پسرلی چې کله پوخ شي نو خزان شي بل شعر دی چې خپل عیبونه به کل واړه در څرګند شي خپل عیبونه به کل واړه در څرګند شي که مغروره سر د ښکته په ګریوان شي او چې د زړه قطرې د تورو په جامو کې چې د زړه قطرې د تورو په جامو کې د کاغذ په مخ را جمع شي دیوان شي او اخیری مقطع ده چې شیدا لاس دې د یارانو لاس کې ورکا شیدا لاس دې د یارانو لاس کې ورکا چې یو یو سره را جمع شي کاروان شي ډېر ښکلی شعر و. ډېر ښکلی د شیدا صاحب د خوندور کلام نه پس سعید جان صاحب په خوله انکار کوي په سترګو کې ست خم کوي اوس په خوله انکار کوي په سترګو کې ست خم کوي اوس زنه مې خم نیسي لالې بغاوت خم کوي اوس او لکه د غرونو برابر چې نفرت کړی و
لکه د غرونو برابر چې نفرت کړی و لکه د غرونو برابر محبت خوم کوي اوس خپل دغه شعرونو باندې د مې خپل صدر جنید ناکام صاحب ته بلنه ورکوو چې تاسو سره خپل کلام شریک کړي. جنید ناکام صاحب لې زوړ وی آینې ته کتې نشم دغه خپله څېره ما خوري آینې ته کتې نشم دغه خپله څېره ما خوري هم تاریخ مې د ملت خوري هم کلتور مې د بابا خوري د مغرب د لوري ګوره یو تیاره ده را روانه د مغرب د لوري ګوره یو تیاره ده را روانه د دې لار به نیول غواړي ګنې دا رانه رڼا خوري. ناکام صاحب دا غزل بیا سره ووایه آینې ته کتې نشم دغه خپله څېره ما خوري ځئ آینې ته کتې نشم دغه خپله څېره ما خوري هم تاریخ مې د ملت خوري هم کلتور مې د بابا خوري او د مغرب د لوري ګوره یو تیاره ده را روانه د مغرب د لوري ګوره یو تیاره ده را روانه د دې لار به نیول غواړي ګنې دا رانه رڼا خوري. نو د دې پوري غر په سر کې دغه توره بلا وینې د دې پوري غر په سر کې دغه توره بلا وینې ګرانه دواڼه کو بیل بیل شو هم به ما خوري هم به تا نو د بادارو لوی بادار لبه دا سر غوسول غواړي د بادارو لوی بادار لبه دا سر غوسول غواړي ټولو یو یو پښتون وخوړ خو دې ټوله پښتونخوا خوري د بادارو لوی بادار لبه دا سر غوسول غواړي ټولو یو یو پښتون وخوړ خو دې ټوله پښتونخوا خوري. نو کو امسا د موسی راوړي دا ماران به سم نه کړي کو امسا د موسی راوړي دا ماران به سم نه کړي مړه څه په سودا سر یې دا ماران در لامسا خوري او د رحمت باران راخکې کړه چې دا مړاوي ګل تازه شي د رحمت باران راخکې کړه چې دا مړاوي ګل تازه شي د ظلمت نور را سرو شوی د دې خاورې نه اسیا خوري. نو ټوپک مار خو زورور دی دا تسبو والا زرګر دی ټوپک مار خو زورور دی دا تسبو والا زرګر دی دغه یو مې په وچ زور خوري دغه بل مې په رضا خوري. ټوپک مار خو زورور دی دا تسبو والا زرګر دی دغه یو مې په وچ زور خوري دغه بل مې په رضا خوري. او روزانه نوې قلنګ دی ګراني ورځ په ورځ زیاتیږي نیمه وینه مې سرکار خوري نیمه وینه مې بڼیا خوري. بس دغه شعرونه دي. ډېره مننه او زه ډېر خوشحاله یم لکه چې دا ملګري تنقیدي محفل هم دومره حاضري کوي که نه نو لکه دا زمونږ دپاره د کامیابۍ او د ترقۍ لار ده پوه شوې چې زمونږ ښه یو. ناکام صاحب خفه کېږئ به نه تاسو شعر په دې کلام کې ډېر وایي چې کو خمسه د موسی راوړي دا ماران سم نه کړي دا ماران مړه څه په سودا سرې دا ماران درله همسا خوري لکه موسی علیه السلام امسا باندې خو خامخا ماران سمیږي لکه نو ستاسو خپل سوچ خو یو معجزه وه دا شعر چې لکه ډېر ګنجایش تشبیه عنایه ده او استعاره ده دا د دې دور سره استعاره دا په مجازي معنی کې راشي دا په مجازي معنی کې د رښتا د موسی علیه السلام امسا نه ده هغه به څوک راوړي هسې لکه داسې خبر نه کوم لکه تشبیه ورسره نه ده پکار تشبیه نه ده جي لکه هغه چېرې رنګ شي نو خو بیا سموي شي ماران دا هغو خبره نه کوي که نه لکه د دې دور ځان دی دا ماران پکې همسا سمېدی شي چې راشي د واوره اردن واوره ارشد ته څه وایي غوږ کې ده که نه تاسو توره راغستې ده مثال کې او په دې معنی راغستې چې دا زمونږ مخکې مذهب پیغمبرانو صحابو دا شی راغستی او په دې هر څه سم کړي دې تاسو ته وایي چې هغلته کې پسې اټم بم را روان دی دغه ټینک ته پسې را روان دی پارشویه ته اوس د دغې مقابلې ته ځان سم کړه هغه د پسې توره ګورې نه ده راغستې هغه ماران نه دي دی چې کوم ماران یادي یا ماران نه دي یا بلاګانې اوس یادېږي دې دور دا بلاګانې نو تاسو صدارتي خطبه کوئ د مرحومینو دپاره کم زمونږ لیکوالان ملګري وفات شوي دي د ادب ملګري د هغوی دپاره د خپلې ټولنې دپاره د ټول انسانیت او د امت دپاره به دعا وکړو چې یا الله مونږ دا ټولنه دغه شانتي روانه قایمه دایمه وساتې او زمونږ د ټولنې د ملګرو خیالونه او شعرونه د انسانیت په کار راولي
او په دې کلي کې کوم کسان وفات شوي دي ټول وفات شوي یا الله هغوی د مغفرت نصیب کړي او آمین نو خلکو ته صبر جمیل عطا ورکړي ډېره مننه بس کاکا